سلامونه وخت مو بخیر. ورزشي خبرونو ته مو زه نصرت الله خوشحال هرکلی کوم. د تخار ولایت په دشت قلعه ولسوالۍ کې د وشو سیالۍ پیل شوې. د تخار ولایت د دشت قلعه ولسوالۍ په کوربتوب د تخار ولایت له مرکز کوکچې څخه د ولسوالیو د ټیمونو په ګډون د 50 تنو ورزشکارانو په ګډون په دوه کم عمره ځوانانو او لویانو کې د ثور په 22مه ترسره شوې. د جمعې په ورځ د تخار ولایت د وشو فدراسیون لخوا د ادارې په همغږۍ په دغه ولایت کې د بدني روزنې او سپورت سیالۍ ترسره شوې. دغه سیالۍ د دشت قلعه ولسوالۍ د ټیم په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. د سلطاني او خراسان ټیمونو دویم او دریم مقام خپل کړ. په پای کې د تخار ولایت د سپورت مسؤلینو لخوا غوره لوبډلو او ورزشکارانو ته کپونه، مډالونه او د اتلولۍ جامونه ورکړل شول. د دایکنډي ولایت په شهرستان ولسوالۍ کې د دوشي سیالۍ پیل شوې. دغه سیالۍ چې د بدني روزنې او سپورت وزارت په همغږۍ د کلب شاهین لخوا د 42 ورزشکارانو ترمنځ په لار اچول شوې وې. پکې ورزشکارانو د 2 کلنو تنکیو ځوانانو برخه اخیستې وه. په دغه لوبو کې ځوانانو د ګرم سپورت تر شعار لاندې د 1400 مترو په واټن مسابقه وکړه چې موخه یې ځوانانو سپورت ته هڅول او سګریټ نه څکول دي. د ننګرهار د خوږیاڼي ولسوالۍ د والیبال په سیالیو کې د خراسان لوبډلې د اتلولۍ جام وګاټه. د ننګرهار ولایت د بدني روزنې او ورزش ریاست له لوري په خوږیاڼي ولسوالۍ کې د 8 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ د خراسان لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. دغه سیالۍ چې پرون پیل شوې په پایلوبه کې د خراسان لوبډلې خپل سیالۍ چپرهار لوبډلې ته د 3-1 په توپیر ماته ورکړه او د اتلولۍ جام یې خپل کړ. د بامیان ولایت د یکاولنګ ولسوالۍ د الف او بي ټیمونو ترمنځ د وزو سیالۍ پرون د دې ولایت په خم دښته کې د مصطفی علیزي سیاحتي شرکت په مالي مرسته د بي لوبډلې په ګټه د 9-8 توپیر په پای ته ورسېدې. په دغه سیالیو کې د بامیان ولایت د سپورت ادارې مسؤلینو، د بامیانو د فدراسیون مسؤلینو، امنیتي بنسټونو او د دغه ډګر یو شمېر مینوالو هم ګډون کړی و. د دې سیالیو د ترسره کولو موخه د ورزشکارانو ترمنځ یووالی دی. د خوست په باک ولسوالۍ کې د رمضان کلب د والیبال په سیالیو کې د انارکلي لوبډلې اتلولي خپله کړه. د رمضان د والیبال کلب سیالۍ چې د خوست ولایت د باک ولسوالۍ د سپارکي کلي کې د ځوانانو لخوا د دغه ولایت د ورزشي ادارې او د والیبال فدراسیون په همکارۍ په لار اچول شوې وې. تېره ورځ د انارکلي د عبدالواحد لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د دې سیالیو په پایلوبه کې د انارکلي، عبدالواحد او سروري لوبډلې یو د بل پر وړاندې میدان ته راووتل چې په پایله کې د انارکلي لوبډلې د 2-1 په توپیر سره میدان وګټه. د یادونې وړ ده چې دغه سیالۍ د روژې په میاشته کې پیل شوې وې او د سیالیو د ترسره کولو په بهیر کې د یو لړ بندیزونو وروسته دا پرون پای ته ورسېدې. د فوټبال هغه سیالۍ چې د ثور د میاشتې په لومړۍ نیټه د بلخ ولایت په شولګره ولسوالۍ کې د 13 ټیمونو ترمنځ ترسره شوې. د پامیر لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. د دې سیالیو په پایلوبه کې د پامیر او زړې لوبډلې یو له بل سره سیالي وکړه او له یوې په زړه پورې لوب وروسته د پامیر لوبډلې د زړې لوبډلې ته د 2-1 په توپیر ماته ورکړه او د دې پړاو اتلولي خپله کړه. د یادونې وړ ده چې دغه سیالۍ د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت جوړې شوې وې او په پای کې د دغه سیالیو تنظیمونکي رازق خان شالګري ګټونکې لوبډلې ته 1 پسه ډالۍ کړ. د غزني ولایت د غره ختونکو یوې ډلې د 2000 متره په لوړوالي یوه غره ته وختل. د روانې میاشتې په 22مه نیټه د غزني ولایت له دیار صنایع څخه د غره ختونکو یوې ډلې د غره 2000 متره لوړې څوکې ته وختل. د غره ختونکو د دغې ډلې مشري د غزني د غره ختونکو فدراسیون مشر فرهاد عظیمي کوله چې پکې د غزني 9 تنه غره ختونکي هم شامل وو. د یادونې وړ ده چې تېره اونۍ د دغو لوبغاړو شمېر 3 وو. د رسنیو د راپورونو له مخې مایرویس پوچیتینو د دې ټیم د روزونکي لپاره د چلسي سره موافقې ته رسېدلی. د ټیلیګراف میټ لیو د اتلیتیک ډیویډ اورنسټین او رومانو د خبر تایید کړ. پوچیتینو په دوبۍ کې خپله دنده پیل کړي او د فصل تر پای پورې به لیمپارډ په هر ډول شرایطو کې د لندن لاینز موقت مدیر وي.
د ارجنټاین مشر روزونکی به خپل تخنیکی کارمندان لندن ته راولي او چلسی به د مختلفو کارمندانو سره پیل وکړي. جیسس فیرز، میګویل ډي اګوستینو، سیباستیان پوچیټینو او ټوني جیمنز او د چلسی څو روزونکي به په راتلونکي فصل کې د پوچیټینو معاونین وي.